ما ته څه نوي وښایه. مړه هره ورځ زړې خبرې کوي، ما ته څه نوي وښایه. Teach me something new. Teach me something new. ما ته څه نوي وښایه. ما څه نوي زده کړل. تا څه نوي وویل نو ما څه نوي زده کړل. I learned something new. I learned something new. ما څه نوي زده کړل. ما ښه محنت کړی، یعنی ما ډیر محنت کړی، سخت محنت می کړی. I worked hard. I worked hard. صحیح ده. زما ښه محنت ضایع شو، یعنی ما چې څومره ښه محنت کړی و کنه هغه ضایع شو. My hard work got wasted. My hard work got wasted. زما ښه محنت ضایع شو. ستا په موجودګۍ کې، مونږ وایو کنه چې ستا په موجودګۍ کې. In your presence. In your presence. ستا په موجودګۍ کې. ستا په غیر موجودګۍ کې. In your absence. In your absence. مطلب دا شو مونږ وایو کنه چې دا کار ستا په موجودګۍ کې شوی، ته موجود وي، ته په دې ځای کې حاضر وي، او دا کار ستا په غیر موجودګۍ کې شوی، نو تاسو دغه خبرې د دې دوو جملو نه زده کولی شئ. صحیح ده. دا د کور جوړ شوی دی. This is homemade. صحیح ده. مونږ وایو کنه چې دا شی په کور کې تیار شوی، دا د کور جوړ دی. صحیح ده. This is homemade. دا په کور کې جوړ شوی، تیار شوی. د 2 منټو دپاره کښېنه. Sit down for 2 minutes. Sit down for 2 minutes. خبره درته کوم یار، د 2 منټو دپاره کښېنه. Sit down for 2 minutes. ته ډیر شرارتي، یعنی ته ډیر ورانکار یې. صحیح ده. You are so mischievous. You are so mischievous. Mischievous وایي ورانکاري ته، شرارتي ته. دا ستا شرارت دی. It's your mischief. صحیح ده. mischief وایي شرارت ته، یعنی ورانی کولو ته. صحیح ده. ما سره بهر ملاو شه. کله چې زه بهر دروځم نو ما سره بهر ملاو شه. Meet me outside. Meet me outside. ما سره بهر ملاو شه. ستا کار د ستاینې وړ دی. تا ډېر ښه کار کړی دی، د ستاینې وړ دی. تاسو په انګلیش کې ویلی شئ Your work is praiseworthy. Your work is praiseworthy. praiseworthy وایي د ستاینې وړ. ستاسو د دواړو دپاره. For both of you. For both of you. ستاسو د دواړو دپاره. زه چې دواړه په یو ځای کار کوو، مونږ وایو کنه چې زه دواړه په ګډه سره کار کوو، په یو ځای کار کوو. Let's do work together. Let's do work together. زه چې دواړه په یو ځای کار کوو. زه په لږ وخت کې راځم. ته کښېنه، زه په لږ وخت کې راځم. I come in a while. I come in a while. زه په لږ وخت کې راځم. نن زه وختي لاړم. یار زما طبیعت ټیک نه و، نن زه وختي لاړم. I left early today. صحیح ده. I left early today. نن زه وختي لاړم. ټول چرته دي یار، دا خو یو راځي، ټول څه شو، ټول چرته دي. Where is everyone? Where is everyone? ټول چرته دي. ته په انګلیش کې ښه یې. You are good in English. محنت کوه، ته په انګلیش کې ډیر ښه یې. ښه به شي. You are good in English. ته په انګلیش کې ښه یې. څه غلط نه دي، هر څه ټیک دي، هیڅ غلط نه دي. There's nothing wrong. There's nothing wrong. دا there's چې کوم دی دا اس ورسره دی، دا there is دی. صحیح ده. خو دلته یې شارټ فارم استعمال شوی دی، نو دلته there's دی. There's nothing wrong. څه غلط نه دي.
دا ګران موبایل دی، دا ماخله یار ډیر ګران موبایل دی. This is an expensive phone. This is an expensive phone. دا ګران موبایل دی. expensive وای ګران ته، یعنی قیمتي ته چې قیمت یې زیات وي، نرخ یې زیات وي. دا د ټولو نه ګران دی. This is the most expensive. دا د ټولو نه ګران دی. The most expensive مطلب دی یعنی د ټولو نه ګران. This is the most expensive. دا د ټولو نه ګران دی. دا ارزان موبایل دی، دا واخله دا ارزان موبایل دی. This is a cheap phone. This is a cheap phone. دا ارزان موبایل دی، دا د ټولو نه ارزان دی. This is the cheapest. cheapest وای ارزان ته، صحیح ده. دا د ټولو نه ارزان موبایل دی. This is the cheapest phone. تاسو داسې هم ویلی شئ. ته ځې ولې نه؟ دلته څه کوې یار؟ ته ځې ولې نه؟ Why don't you go? Why don't you go? ته ځې ولې نه؟ ته مطالعه ولې نه کوې؟ سټډي کوه لکه ته مطالعه ولې نه کوې؟ Why don't you study? Why don't you study? ته مطالعه ولې نه کوې؟ زما دننه تلل دي، یعنی یار ما ته ضرورت دی زه دننه ځمه، زما دننه تلل دي. I have to go inside. I have to go inside. او که تاسو داسې وایي چې زه دننه ځمه، I go to inside. صحیح ده. I go to inside. زه دننه ځمه. آیا ته هره ورځ ځې؟ آیا ته سکول ته هره ورځ ځې؟ Do you go daily? Do you go daily? آیا ته هره ورځ ځې؟ زه هره ورځ نه ځم، زه کله کله ځم، هره ورځ نه ځم. I don't go daily. I don't go daily. زه هره ورځ نه ځم. خو په دې ځای باندې د نن ورځې د کلاس اختتام کومه، دا کلاس پای ته رسي. که ژوند وي د نوي کلاس سره به راځم، ستاسو دپاره به نوی کلاس راوړم. تر د بل کلاسه پورې د لوی الله پامان.